ناز اقبال له خپل خاوند نه طلاق واخیستو. د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړي ناز اقبال له خپل خاوند جاوید پیزا څخه طلاق واخیستو. په ټولنیزو رسنیو خپره کړې یوه ویډیو کې جاوید پیزا خپلې ښځې ناز اقبال ته طلاق ورکړو. په ټولنیزو رسنیو یوه لنډه ویډیو خپره شوې ده چې ناز اقبال پکې په ډېرې جذباتي او احساساتي ډول وایي چې هغه له خپل خاوند نه په خپله خوښه طلاق غواړي او نور ورسره ژوند نشي تېرولی. هغه وایي چې نور له ژونده تنګه شوې ده او نه غواړي له خپل خاوند سره ژوند وکړي، نو هغې ته د طلاق ورکړي. همداراز د ناز اقبال خاوند جاوید پیزا بیا وایي چې زه نه غواړم خپلې ښځې ته طلاق ورکړم، خو ناز اقبال په خپله خوښه غواړي. هغه ترې 2 ځلې پوښتنه هم وکړي چې ته په خپله خوښه طلاق غواړي، خو ناز اقبال ورته په ځواب کې وایي چې نور نشم کولی له تا سره ژوند وکړم. بیا وروسته جاوید پیزا ناز اقبال ته 3 ځلې وایي چې ته په ما طلاق یې او ورته وایي چې له دې وروسته زما او ستا ترمنځ هیڅ اړیکه نشته او له دې سره ویډیو پای ته رسیږي. خو د طلاق په اړه نه هم ناز اقبال څه ویلي دي چې ولې له خپل خاوند نه تنګه شوې ده او نور ورسره وخت نه تېرېږي، او نه هم جاوید پیزا څه ویلي دي چې ولې یې ترې خپله ښځه طلاق غواړي. د یادولو وړ ده چې ناز اقبال په نږدې وخت کې سره د خپل خاوند او بچو د انګلستان لندن ښار ته تللې ده او هلته یې پناه اخیستې ده. له بي بي سي پښتو ویبپاڼې سره نوموړي په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په پاکستان کې ژوند سخت وو او د پاکستان حکومت د هغې خاوند جاوید پیزا چې افغان د شناختي کارت نه ورکاوه او هلته یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نوموړي په هغه مرکه کې دا هم ویلي وو چې په پاکستان کې خپل او د بچو ژوند ته هم خطر وو، نو له همدې امله یې هم پاکستان پرېښودو او اوس یې خپل ټول ژوند په لندن کې غوره کړی دی.